السلام علیکم همت ټیکنیکل چینل ته ښه راغلاست. اوس په تین نیټورک کې له تین وروسته لاین ټوکن هم لانچ شول. اوس تاسو کولی شئ لاین ټوکن هم خپل والټونو ته ترې وډرا کړئ. څه ډول وډرا کېږي، کومو والټونو ته وډرا کېږي، زه دا ویډیو کې تاسو ته ټوله طریقه درښیم او دغه ترڅنګ تاسو ته د یتین په باره کې هم ویډیو جوړه کړې وه چې څنګه موږ هغه USDT ته بدلولی شو او نغد پیسې ورڅخه ترلاسه کولی شو. دا د لیاتین وروسته اوس هم لاین ټوکن هم لانچ شول. اوس تاسو کولی شئ هغه هم ورڅخه وډرا کړئ. راځه ما درته ویډیو پرې جوړوم څنګه موږ ورڅخه لاین ټوکن وډرا کولی شو. له ویډیو شروع کېدو مخکې تاسو زما چینل درسره سبسکرایب کړئ. تاسو به راشئ اتن هغه چې دی نیټورک دی دغه به راخلاص کړئ. کله مو چې اتن نیټورک خلاص کړ تاسو ته سمدستي دا ډول میسج درکوي سیده دلته وګورئ ګیټ ریډي فور د لاین لیسینګ ایونټ او لاندې ځای کې وګورئ دلته چې ډونټ میس اوټ وایي تاسو دغه چانس هېڅکله له لاسه مه ورکوئ. نو وایي تاسو چانس له لاسه مه ورکوئ، سمدستي خپل ادرسونه چې دي هغه پکې اډ کړئ. نو څه ډول پکې اډ کېږي، کوم ادرسونه پکې اډ کېږي، تاسو به راشئ دغه لاندې بټوې ته دغه بټوه به راخلاصه کړئ سیده. کله مو چې بټوه راخلاصه کړه را به شئ دغه ایر ډراپ ته دا ځای باندې به کلیک وکړئ سیده. کله مو چې ایر ډراپ باندې کلیک وکړلو نو تاسو ته دا ډول یو صفحه راځي. دلته وګورئ دا زما ټول لاین ټوکن دي سیده د لاین ټوکن دي. نو زه دغه ټول غواړم چې ولیږم. نو تاسو به راشئ دا په کټ ټرست والېټ او د میټا ماسک څخه ادرسونه پکې اډ کولی شئ سیده. که ټرست والېټ ته غواړئ هم او میټا ماسک ته غواړئ هم. نو زه راځم دغه ټرست والېټ ته غواړم چې لاړ شي. نو ټرست والېټ راخلاصوم. کله مو چې ټرست والېټ راخلاص کړ دلته به د ایتریم ادرس راواخلئ سیده. زه راځم ایتریم دغه دی ایتریم ERC شل ادرس دغه باندې به کلیک وکړئ. را به شئ دغه RC باندې به کلیک وکړئ دغه ځای باندې. کله مو چې دغه ځای باندې کلیک وکړ او بیا به له هغې وروسته دغه کپي اپشن باندې کلیک وکړئ دغه ځای نه دغه ادرس به ځای کې دا کپي شي. له هغې وروسته به راشئ بېرته اتین نیټورک ته. کله چې بېرته راغلی دلته لومړی دغه خانه کې دغه ځای کې را به شئ دغه میکس باندې به کلیک وکړئ دا ځای باندې. کله مو چې دا ځای باندې کلیک وکړ تاسو به ټول هغه اتین لاین ټوکن چې دی هغه به راشي. نو دغه لومړی له اشریې وروسته چې دی هغه به ترې ختم کړئ او ورپسې دوهم دغه ځای کې د ایتریم ادرس به پیسټ کړئ. زه راځم هغه ادرس چې اوس مو کپي کړل هغه ادرس پیسټ کوم. دغه ادرس مو چې پیسټ کړ نو له هغې وروسته دغه ځای کې تاسو ته خپله ایتریم ماینټ ERC شل لیکلي دي. له هغې وروسته به راشئ لاندې دغه سین OTP دا ځای باندې به کلیک وکړئ تر څو تاسو ایمیل ته یو کوډ لاړ شي سیده. زه راځم سین OTP باندې کلیک کوم. ما ته ایمیل ته کوډ راغی زه هغه کوډ اوس رااخلم 421 او 261. کله مو چې کوډ ورکړ له هغې وروسته به راشئ لاندې دغه سینډ انفارمیشن باندې به کلیک وکړئ دغه ځای باندې سیده. او له هغې وروسته بیا راشئ دغه کنفرم باندې کلیک وکړئ دا ځای باندې. کله چې کنفرم باندې کلیک وکړ نو دغه د زموږ رجسټریشن چې دی هغه سکسسفول شو. دلته زموږ لاین وګورئ هغه صفر شو. نو اوس تاسو به هڅه کوئ چې دغه ټرست والېټ ته لاړ شوي دي یا هم میټا ماسک ته. نو هلته چې دي اوس نه دي لاړ شوي ځکه تاسو اوس فقط له دوی سره رجسټریشن وکړلو. نو کله چې تقریبا څو ورځې وروسته یعنې دغه نوي لاین یا نوي ټوکن چې ورکوي له هغې وروسته به تاسو ته دغه ټول ټوکن چې دي ټرست والېټ ته ولیږل شي. نو همدا اوس بیړه وکړئ دغه ادرس چې دی دغه پکې اډ کړئ تر څو تاسو ته راتلونکي څو ورځو کې دغه ټوکن چې دی هغه ټرست والېټ ته لاړ شي. نو دغه ویډیو که ویډیو مو خوښ شي ویډیو درسره لایک کړئ، زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.